بنګالۍ لوبغاړی ولې افغان لوبډله پسې بدې خبرې وکړې او ولې ورته په سپک نظر وکتل سي وویل ویډیو سره تر پایه وګورئ په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. سره د دې چې بنګلادیش لوبډلې د افغانستان څخه په ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړه، خو د یادې لوبډلې آلراونډر محمد الله وایي داسې څه نشته چې د افغانستان د لوبو څخه یې زده کړې وي. بنګلادیش په ټیسټ لوبه کې په ستر توپیر په 240 منډو د افغانستان لخوا په ګونډو شوې وه. که څه هم په شلوري سیریز کې دوی وروستۍ لوبه د افغانستان څخه وګټله، خو له دې وړاندې لوبه یې افغانستان څخه بایلوده. اکثره ټیمونه چې کله لوبې وبایلي، لوبغاړي وایي چې د لوبو څخه یې ډېر څه زده کړل، خو بنګالۍ محمد الله وایي چې دوی د افغانستان د لوبو څخه هیڅ نه دي زده کړي، بلکې یوازې خپلې تېروتنې وي چې له ماتو سره مخ شول. محمد الله وویل زه فکر نه کوم چې موږ د افغانستان د لوبو څخه څه زده کړي وي. موږ خپله زیاتې غلطۍ وکړې، ځکه خو نتیجه زموږ په ګټه نه وه. په ورته وخت کې محمد الله د افغان کرکټ ملي لوبډلې ستاینه وکړه او ویل چې په ډېرې ښې روحیې سره لوبې کوي. هغه وایي موږ کریډټ افغان لوبډلې ته ورکوو، دوی ډېرې ښې لوبې وکړې. په ورته وخت کې موږ خپله ډېر خراب کرکټ ترسره کړ چې له ماتې سره مخ شو. د یادونې وړ ده چې بنګلادیش او افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 3 اړخیز سیریز پایلوبې ته رسېدلې وو، خو لوبه یې د باران له کبله مساوي پای ته ورسېده او ټرافي د دواړو ترمنځ وویشل شوه. په یاد سیریز کې په لومړي ځل لوبه کوونکی ځوان اوپنر لوبغاړی رحمان الله ګربز خپله وړتیا ثابته کړه او د ټورنمنټ غوره لوبغاړی ونومول شو. نوموړي وویل خوښ دی چې په لومړي ځل په لومړي لوبه کې د سیریز غوره لوبغاړی جایزه ترلاسه کوي. هغه وویل زه ډېر خوشحاله شوم چې په لومړي ځل سیریز کې د لوبې غوره لوبغاړی جایزه ترلاسه کوم. د هغه چا څخه هم مننه کوم چې زما ملاتړ یې وکړ او ما سره یې مرسته وکړه او ټولو هغه مینوالو څخه زیاته مننه کوم چې زما لپاره یې دعاګانې کولې. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بل ویډیو د الله په امان.